د نن ورځې څلور ډیر ښه او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته پخیر راغلی. نیمروز ښاروالۍ تیر وخته شیان وسوځول. د نیمروز ښاروالۍ د ښار له دوکانونو تیر وخته شیان راټول او وسوځول. د نیمروز ښاروال مولوي نورالدین حمزه وایي چې هره ورځ د ښار په دوکانونو ګرځي او تیر وخته یا خراب شیان راټولوي او سوځوي. کونړ کې 6,000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي. د اف ای او موسسې له لوري په کونړ کې د 6,000 وچکالۍ ځپلو او زیانمنو بزګرانو سره د اصلاح شوي تخمونو د ویش لړۍ پیل شوه او ټاکل شوې ده چې هر بزګر ته 50 کیلو اصلاح شوي تخمونه ورکول شي. ننګرهار هوایي ډګر کورنیو او بهرنیو الوتنو ته چمتو دی. د ننګرهار امنیه قماندان شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم وایي چې ننګرهار هوایي ډګر هیڅ کومه امنیتي او تخنیکي ستونزه نه لري او د هر ډول الوتنو لپاره چمتو دی. نیمروز کې د اکسیجن د تولید لومړنۍ دستګاه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. نیمروز ولایت کې د لومړي ځل لپاره د اکسیجن د تولید دستګاه د $250,000 په ارزښت جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یو ډول وړ ده چې دغه دستګاه هره ورځ 200 بالونه اکسیجن تولیدوي. ملګرو، دا به زموږ خبري ټولګه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پامیر پلس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.